السلام علیکم ګرانو ملګرو، احمد کوټوال یم. الله دې وکړي چې د صحت په جامو کې پټ اوسئ. دوستانو، نن مې دله یو اپلیکیشن برابر کړی دی چې څنګه تاسو خپل موبایل محفوظ وساتئ، هم د غل نه یا د خپل ملګري نه یا د کوچنیانو نه. دا چې موبایل کې کوم آپشن دی، څه رقم اپلیکیشن دی، سیټنګ یې دله ښیم. ویډیو تر اخره وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خامخا ځان سره لایک کړئ. پروګرام داسې دی، اپلیکیشن داسې دی چې کله تاسو چېرته خپل موبایل کېږدئ، هغې له ستاسو اجازت نه بغیر څوک لاس ویسي، دا موبایل به صحیح رنډونه وهي، صحیح چغې به وهي. که موبایل تاسو چارج ته کېږدئ، که موبایل تاسو په بکسې کې کېږدئ، که موبایل تاسو په جیب کې کېږدئ او څوک کوشش وکړي چې ستا موبایل له لاس ویسي، ستا موبایل راواخلي، ستا موبایل به تا نه بغیر که هر څوک هغه له لاس ویسي، باقاعده رنډونه به وایي، چغې به وایي او تا به خبرئ. اپلیکیشن ډېر اسانه دی، ډېر سمپل دی، وزن هم ډېر کم دی. خامخا انسټال کړئ، خوند یې والئ. تاسو له زه ښیم اپلیکیشن وروسته د انسټالولو او طریقه اول ته له ښیم چې په دې کې څه رقم کېږي او سیټنګ یې څه رقم دی. زو اپلیکیشن له دا چې مخکې نه ما تیار ډاونلوډ کړی دی، په دې کې اول راځي تاسو وګورئ موشن موډ. دا موشن موډ په دې خاطر دی که تاسو دا آن کړئ، دا آن کړئ، دله تاسو نه غواړي اکټیویټ. دا چې کله تاسو اکټیویټ کړو، که تاسو خپل موبایل چېرته کېږدئ په میز باندې، په شوکیس باندې یا چېرته عام ځای کې کېږدئ، که تاسو اجازت نه بغیر دا هر څوک راوالي دا موبایل، دا به تاسو له په زوره زوره چغې وهي، په زوره زوره رنډونه وهي چې زه موبایل یعنې زه چارجي کړم، دا موبایل چارجي کړلو. دا اول اپلیکیشن د دې لپاره دی. دویم موډ وګورئ، په دویم کې لیکل شوي دي پاکټ موډ. پاکټ یعنې جیب ته وایي، جیب موډ. که تاسو خپل موبایل په بیگ کې اچوئ، که په جیب کې اچوئ، که په بکسې کې اچوئ، دا موډ چې کله تاسو آن کړئ، دا ګوره تاسو کله آن کړئ اکټیویټ غواړي. اکټیویټ چې دی که د دې وظیفه څه ده، دا که ستاسو جیب نه اجازت نه بغیر څوک دا راوباسي، که د بیګ نه دا څوک راوباسي، همدا چې موبایل څنګه رڼا ته راوباسي، دا به په زوره زوره چغې شروع کړي، په زوره زوره رنډونه به شروع کړي. د هغې باقاعده به تاسو خبر شئ زما موبایل له چا لاس ویوړو. درېیم نمبر آپشن کې راځي فول بیټري. فول بیټري مطلب دا ده چې کله تاسو موبایل چارج ته ولګوئ، دا تاسو آن کړه، دا ګوره اوس نه آن کېږي، دا په هغه وخت کې آن کېږي. دا د چارج کله تاسو چارج ته ولګول، دا ګوره زه دې کې اوس چارجر لګوم، دا ما دې کې چارجر ولګولو. فول بیټري چې تاسو کله آن کړئ، دا چې تاسو کله آن کړه، کله چې ستاسو موبایل 100% شي، یعنې که تاسو موبایل چېرته چارج ته ایښي، اکثره خلک جګېږي، خپل موبایل ګوري، بیا کښېني چې 100% چارج پکې دی. د ده وظیفه دا ده چې کله ستاسو موبایل 100% شي، دی به په زوره زوره رنډونه شروع کړي، چغې به شروع کړي چې زما چارج پوره شولو. په درېیم نمبر آپشن کې، په څلورم نمبر آپشن کې زبردست آپشن دی، ډېر ښکلی دی. دا که تاسو چارج ته کېږدئ، دا موبایل تاسو چارج ته کېږدئ او چا د چارج ستاسو اجازت نه بغیر د چارجر نه راویستلو، یعنې تاسو چارج ته ولګول، په خپل کار په خپل وظیفې مصروفه شول، څوک راغی ستاسو موبایل یې چارج نه ویستلو، دی به تاسو له باقاعده چغې وهي. دا تاسو له زه ښیمه، د اپلیکیشن تاسو خپله وګورئ. دا ما آن کړو، دا چې کله ما آن کړلو، تاسو ګوره زه اوس دې نه چارجر وباسم چې دا اوس څه رقم رنډونه وهي یا څه رقم چغې وهي. دې نه ما ګوره چارجر ویستی. دا بیا تر هغې پورې نه بندېږي تر څو پورې چې چارجر پکې بېرته ور نه کړي او یا ته خپله را نه شي او دې ځای نه آف نه کړي. دې ځای نه چې دا آف کړي بیا دا سیسټم بندېږي. ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، ډېر اسانه دی او د موبایل د محفوظ ساتلو اسانه لاره ده. یو خو به انشاءالله د غل نه محفوظ وي. که ستاسو په روان حالت کې، سفر په حالت کې څوک د بیګ نه یا ستاسو د جیب نه موبایل وباسي، ډېر ژر به پرې خبرېږئ. که تاسو چارج ته ایښی وي، پام هم نه وي، لرې وی، دا تاسو له باقاعده که چا د چارج ویسته، چارجر یې ونه ویسته، باقاعده به تاسو له خبر درکوي. د اپلیکیشن تر اخیستلو لپاره زو پلی سټور له پلی سټور له چې کله لاړو، پلی سټور په دې سرچ کې لیکو پرایوسي پروټکشن. دا چې مخکې نه ما تیار ډاونلوډ کړی او په سرچ کې تیار پروت دی. دا چې تاسو کله پرایوسي پروټکشن ولیکلو، په دې کې ډېر اپلیکیشن راځي په همدې نوم باندې، چې تقریبا دغه دویم نمبر اپلیکیشن وګورئ چې دا سور علامه یې ده، دا موږ تاسو اوپن کوو. دا چې کله موږ تاسو ډاونلوډو، د ډاونلوډ بعد دا اوپن راځي. دا چې مخکې نه ما تیار ډاونلوډ کړی و نو اوپن مې کړو. تاسو ولیدل څنګه چې ما تاسو له طریقو خو د هغه 4 فولډر پکې راځي. بل هېڅ کوم سیټنګ نه غواړي، ډېر اسانه دی، صرف آن او آف دی او اکټیویټ دی. دا چې کله آن کو اکټیویټ کېږي او کله چې آف کو خپله اټومیټک آف کېږي. څنګه چې ما تاسو له مخکې یادونه وکړله، د جیب دپاره، د میز د پاسه د کېښودلو دپاره، د چارج فول کولو دپاره او د چارجر د ویستلو او د لمه کولو دپاره ښایسته اپلیکیشن دی، ښایسته پروګرام دی. حتما دې فایده والی. ښه د ویډیو لیدو نه مو ډېره مننه. خوشحاله اوسئ او په مخه مو ښه.